درنو او محترم ولسونو زما سلامونه او درنښت ومنئ. زه هیله لرم چې زما د ویډیو تر پایه وګورئ. زه د دغه ګلالۍ کریمي طرفداره بالکل نه یم، خو یو شی زه تاسو ته وایم یارانو، بخصوص ځوانانو، ما او ته مسلمانان یو، ما او ته افغانان یو، ما او ته پښتانه یو، او دغه درې واړو په اصولو کې همدا دی چې وروره ګله د یو چا عیب باندې باید پرده واچوو. هم اسلام ویلي، هم پښتو ویلي او هم افغانیت ویلي. خو تاسو څه وکړه؟ د دروغو جعلي کلب د یو پیغلم جوړ کړ او غیر مستقیم په قتل کې شامل سوی. بالاخره هغه کلب د پلار ولیده، فشار باندې راغو پښتون او بالاخره ځان غړغړه که ځان مړ په ورور بیا سالي، په تره بچي بیا سالي، په ترور به دا کورنۍ لري که نه، په قام بیا سالي، په ما او تا به سالي. د ده پرتوک سي وباسو، خو ما او تا خپل پرتوک باسو. هو که نه څومره چې تاسو دې قضیې ته لمن وهئ، هماغومره ما او تا بدنامه کېږي. ګوره یو شی زه تاسو ته وایم، په افغانانو پښتنو کې په سلو کې 99.999 افغانانو پښتانه باعزت دي، باعفته دي او په اصولو برابر مسلمانان او انسانان دي. کله کله دا یو جاهل انسان چې خپل لارې ورکه کړي، داسې انسانان چې پیدا کېدل د ده د ژغورلو په خاطر کار وکړي. که یو انسان هم د بد لارې نه وژغوره، یعنې نړۍ مو ژغورله، ټول انسانان مو ژغورل، خو تاسو دا کار نه کول. د ده کامنټونه ما ولیدل، سخت خفه شوم. دا خو سیاست ده وروره. دې نورو ته وګوره، دا نورو قومونو ته، زموږ او تاسو قومونو ته چې هر رقم مرداري وګوري، خپله ورباندې خاورې اچوي، پټوي. خو تاسو وروره ګوله د ټکي پکې وایي بوی ډېروئ، بوی ډېروئ، بوی ډېروئ، ټول ورباندې شرمېږي. وروره ګوله نن را حتی لنډغرو په خوله کې وغورځېږي. که تاسو دا قضیه دومره لویه کړې نه وای، دغه جعلي کلب هم جوړ کړی نه وای، څه چې کري هغه به ریبي. د چا حیا، د چا عزت او د چا حیثیت ساته چې پروردګار ستا حیا او عزت او حیثیت وساتي. هیله کوم، وزر تاسو ته کوم، دې جلۍ سره نور کار مه لرئ. په خارج کې د سم د لاس هم نه کېږي، نور هم احساساتي کېږي، نور هم مقدر پرې سبا پرتوب باسي. خیر ده یارانو، رحم وکړئ په اول باندې. ګرانو عزیزانو، دغه کلب لږ زره دغه تاجک ورونو ته او هزاره ورونو ته ترجمه کوي. دغه ټیک ټاک کې چې دی دا ټول نه ښیمه چې لږ زره پیسي او دا توهین ونه کړي. وګورئ عزیزانو، موږ او تاسو ډېر فرق لرو. زموږ شاعر راجګېږي، ځوان شاعر، د وطن پراخولو په خاطر، آزادولو په خاطر او بالاخره د یووالي او د اتحاد په خاطر خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. خو د تاسو شاعر راجګېږي د یوې ویزې اخیستلو په خاطر زما ټول هېواد د ایران مربوط بولي او وایي که ما زدورترین نقطې ایران از پنجشیرمه دی. زما هنرمند مېرمن راجګېږي او بالاخره د یو شهید د کورنۍ د خواخوږۍ په خاطر $1.5 لک راټولوي. خو د تاسو هنرمندان مېرمنې راځي په ټیک ټاک کې ډبل ټیپ، توهین، تحقیر، تعصب او د یو بل پرتوګونه یې وښکل. زما ورزشکاران لکه راشد خان راځي او خیریه بنیاد جوړوي، ټول ولس ته خدمت کوي. ستاسو ورزشکاران راځي کنځلې کوي، توهین کوي، تحقیر کوي، چټیات وایي. زما په ټولنه کې کم لوچک پیدا سي، خپله پښتانه جګېږي په کونه ورته ډانګ منډي. د ستاسو په ټولنه کې یو لوچک پیدا سي، ورته مارشال وایي. او دومره هم که زړه درد کوي چې ولې د ستاسو په مړو باندې دومره خلک نه احساساته کېږي او زموږ په مړو شهیدانو باندې کېږي. دا فرق لري. ستاسو مړي د نورو هېوادونو نه سلا راوړي او خلک یې په وژلي دي. وطن یې راته تباه کړی دی، وطن یې راته برباد کړی دی او بالاخره سال اوسې نه و. خو زما مړي او شهیدان چې دي خپل وطن په خاطر ځانونه قربان کړي دي. د هغه وطن د جنگ نه کولو په خاطر او د ولس د وژل نه کېدو په خاطر بسته حکومت یې خوشې که وتښتېده چې ودرې جنګ ونه شي، خلک ونه وژل شي. ما او تا فرق لري او دا کارونه تاسو نه څه کولی. دا کارونه موږ کولی چې لویه سینه لرو، لوی زړه لرو. توهین مه کوئ، تحقیر مه کوئ. دغه مېرمن نغمې ته، دغه شهید ګیلمن ته تاسو توهین کوئ، زه احساساتي کېږم. مه کوئ. ګوره که احساساتي سوم بیا ښه کار نه کېږي. ګوره نور تاجکان او هزارګان به رانه خفه سي. دا ترجمه که دوی خلکو ته چې اصلاح سي، قربان مسلمان.